مغیره وایي مغیرة بن شعبه دی مبارک وایي قال خطبت امرأة ما یوې ښځې ته مرکه ور واستوله د یوې ښځې ته مې مرکه ور واستوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم راته وویل لیدلې دي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم راته وویل دا ښځه دې لیدلې ده قلت لا قال فانظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم راته وویل ویې ګوره وایي ما ورته ویل یا نه مې ده لیدلې رسول الله صلى الله عليه وسلم راته وویل وایي مرکه دې ور استولې ده یې ووینه دا ښځه ړنده ده کڼه ده معیوبه ده دا شانو باندې ځان خبر که پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي ځان په خبر که په دې باندې بیا څه ورته وایي فانه احرى ان یؤدم بینکما دغسې ځان ته په دې خبر کې چې زما کورواله د دغو صفتو خاونده ده دا به سبب د دې سي چې ستا او د دې د نکاح د زیات محبت د مثبته محبت او د ډېرې ښې نکاح او د ډېرې ښې زندګي د تېرېدلو سبب به سي موږ باید ټول اسلام په ځان کې عملي په دې ځای کې باید سړی نفس نه وکړي دا ښځه هم دا رقم حق لري پوښتنه باید چې ځینې وسي چې بچی یا خوره زه تا دلته پلانکي سړي ته ورکوم ستا خوښه ده که دې نه ده خوښه د هغه صفتونه هم سړی باید چې ورته بیان کړي چې دا رقم سړی دی دا رقم یې کور دی دا رقم زندګي ده دا رقم د ښځې د نر چې څنګه حق دی دا رقم د ښځې هم دا رقم حق دی په پټو سترګو باندې په بې علمي باندې په جهالت باندې خالي چې ستا خوښه ده یا د لالا خوښه ده یا د حاجي صاحب خوښه ده دا د غیر شرعي طریقه ده باید چې دې خوښه وي او د الګ خوښه وي چې زه چې دا نکاح کوم دته دا ځای معلوم وي چې ما څوک کړې ده د دې ښځې صفت ورته معلوم وي نو دا آینده دپاره به مشکلات نه جوړېږي طلاقونه به نه راځي د کور نظم به نه خرابېږي د بېدینۍ سبب به نه ګرځي